بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن چې د ډیره مهمه موضوع مې تاسو سره وړې ده هغه دا ده چې څنګه کولی شو په ایکسل کې مونږ سره مثال یو سټور دی یا یو شرکت دی په هغې کې کارمندان تاسو سره کار کوي، تاسو چې دی په یو ماسټر شیټ یا ماین شیټ کې چې دا ډیټا انټري کوئ او د هر کارمند لپاره موجوده شیټ جوړ کړی چې هر یو څومره خرڅلاو وکړه د هغه شیټ ته به هغه ډیټا اتومات ځي. مطلب اوس ما سره فرضاً ماسټر شیټ دی، په دې کې ما سره دوه کارمندان دي، بشیر دی او خان دی. که چېرته دلته راشو مثال د بشیر شیټ وګورو د چې دی 3 شیان کمپیوټر ریم سپیکر خرڅ کړی، که خان ته راشو د یو اس بي او ایل سی ډي خرڅه کړې. که نوی ریکارډ موږ دلته انټري کوو نو دا مثال فرضاً د چې دی پرنټر خرڅ کړه، پرنټر یې مثال په 3500 روپۍ خرڅ کړه، خان خرڅ کړه. تاسې اوس وګورئ دغه د پرنټر ریکارډ اتومات د خان شیټ ته راغی. یا بشیر 3 ریکارډونه دي، مثال دا چې دی بشیر دلته راغی د موس خرڅ کړه په څو باندې په 200 روپۍ. بشیر چا خرڅ کړه؟ بشیر. که چېرته راشو دې ځای نو د بشیر ریکارډ وګورو د موس خرڅ کړی په 200 باندې. نو دغه طریقه څنګه برابریږي؟ راځو دا طریقه تاسو ته ښیم، ویډیو وګورئ تر پایه دقیق یې وګورئ چې تر څو په دې موضوع باندې تاسې ښه پوه شئ. را به شو یو نوی ورک بک به واخلو او دا به لږ زوم کړو، یو 2 شیټه به نور واخلو ځکه مثال زه د 2 کارمندانو لپاره برابروم. تاسو چې څو کارمندان لرئ نو بیا هماغومره شیټونه چې دی واخلئ. په دې باندې رایټ کلیک کوئ، رینیم وهئ. دلته زه لیکم چې دا زما ماسټر شیټ دی، شیټ 2 ته لیکم مثال فرضاً دا چې دی مثال زما سره د فهیم په نوم باندې دی. دلته راځو مثال دا ما سره د نور په نوم باندې دی. فهیم او نور 2 کارمندان دي، دا موږ سره کار کوي. دلته راځو نمبر لیکو، دلته لیکو چې آیټمز، دلته به ولیکو چې د آیټم پرایس، دلته به ولیکو چې سیلر یا سیل پرسن. ښه اوس راځو دې ځای نه لومړی خو دا نمبر اتومات راوړو. مثال آیټم په خانه کې چې مونږ نوم لیکو دلته نمبر به خپله اتومات راځي، یا اټو نمبر چې ورته یا اتومات نمبر. د دې ویډیو په یوټیوب چینل کې هم شته دی، تاسې کولی شئ چې هغه وګورئ دقیقه تر څو تاسې په اتومات نمبر راوړلو باندې پوه شئ. نو دلته به زه ولیکم ایکوال اف که چیرې دا د آیټم خانه یا د بي 2 خانه دا مساوي نه وه د خالي سره، یعنی یو څه پکې موجود و، نو کاما بیا څه وکړه رو، دې پسې به تاسې قوس بند کئ، ماینس به ولیکئ، بیا به رو ولیکئ. دې کې به تاسې ولیکئ مثال A1 خانه راخلئ او F4 پسې ووایئ چې دا لاک شي، دا به قوس بند کئ کاما. که چېرته مطلب خالي نه وه خو دغه کوډ به تکرار شي، دا به رن شي. که خالي وه نو ما ته چې دی دا د نمبر خانه هم خالي پرېږده. یس. اوس راځو فرض مثال کمپیوټر دی، کمپیوټر چې دی قیمت یې مثال 4600 دی، چا خرڅ کړه؟ فهیم خرڅ کړه. بیا راځو مثال دویم نمبر کې چې دی زه به داسې ډریګ کړم چې دې باندې دا نمبر اتومات راشي. مثال دویم نمبر کې فرضاً یو اس بي ده، یو اس بي چې دی چا خرڅه کړه؟ په مثال یې خرڅه کړه په 600 او دا چا خرڅه کړه؟ نور. د دې نه به راځو ټیبل جوړو. ګورئ که چېرته تاسې ټیبل جوړ نه کوئ بیا ستاسې ډیټا نورو شیټونو ته نه انتقالېږي. نو ټیبل جوړولو لپاره به تاسې انزرټ ته راشئ، په ټیبل کلیک کوئ یا شارټکټ یې وهئ کنټرول ټي، کنټرول ټي وهئ. دلته ټیبل مو جوړ کړ، ټیبل ډیزاین ته راځو. دلته به چې دی زه غواړم دې ته یو ډیزاین ورکړم، دا مو ورکړم. او دا فلټر چې کوم دی دا فلټر ختمو، کنټرول شفټ ال سره دا مو ختم کړ. اوس راځو دغه اولنۍ رو چې دا زه کاپي کوم کنټرول سی سره فهیم په فهیم شیټ کې هم اچوم، دا به زه کاپي کوم کنټرول سی، دلته یې کنټرول وي سره راوړئ ونه شو. تاسې به راشئ بیا به یې کاپي کوئ کنټرول سی کنټرول وي، یوازې نمبر سلیکټ دی، کنټرول سی فهیم شیټ کې کنټرول وي کوئ، د نور په شیټ کې هم کنټرول وي سره پیسټ کوئ. اوس دغه سیل پرسن چې دا یوازې راواخلئ کنټرول سی سره، دا په دغه سیل کې پیسټ کوئ، همدارنګه د فهیم کې هم دلته پیسټ کوئ. دلته دې ته ولیکئ چې فهیم، همدارنګه د نور په شیټ کې چې دی هم تاسې ولیکئ څه؟ نور. اوس راځو دې ځای نه لومړی ویو ته راځو او ریکارډ مایکرو ته راځو. ریکارډ مایکرو باندې کلیک کوئ، دلته نوم ورکوئ، تاسې نور په نوم باندې مایکرو جوړوئ. مایکرو چې دا سټارټ شو. اوس راځو
ډیټا ته ایډوانس فلټر ته او په دې کې چې دی مونږه لیست رینج کې چې دی مونږ راځو ماسټر ټیبل مونږ خپل ورته انتخابو کاپی ټو انذر لوکیشن کې کلیک کوو او کرایټیریا رینج کې مونږ به سیل پرسن دا ورته انتخاب کوو او کاپی ټو کې به راشو دغه کم هیډر رو چې دا د نور په شیر کې دا به انتخاب کوو اوکې اوس به راشو دې ځای نه دا ریکارډ چې کوم دی دا به سټاپ کړو مایکرو مو سټاپ کړو ګورې دلته چې دی د نور ریکارډ اوس راغی د ټیبل نه یې راواخیستم د ماسټر شیټ نه فهیم شیټ ته راځو په دې کې هم راځو مایکرو ریکارډ کوو ریکارډ مایکرو باندې کلیک کوو دلته زه نوم ورکوم فهیم مایکرو ریکارډینګ سټارټ شو راځو اوس ډیټا ته ایډوانس ته راځو او ایډوانس کې چې دی لومړی لیست رینج کې مونږ ورته ماسټر ټیبل انتخابو او دې ځای نه راځو کاپی ټو انذر لوکیشن کې کرایټیریا رینج کې سیل پرسن او کاپی ټو کې چې دی دا د فهیم شیټ کې چې کومه رو ده دا انتخابو اوکې اوس به راشو دا ریکارډ به سټاپ کړو اوس به یو بل کار وکړو فهیم شیټ باندې رایټ کلیک کوو ویو کوډ ته ځو په دې کې د جنرل کې په ځای چې تاسو ورک شیټ انتخاب کړئ او سلیکټ چینجز چې سلیکشن چینج باندې کلیک وکړئ دې کې اکټیویټ انتخاب کړئ دې کې به تاسو ولیکئ کال فهیم ځکه موږ د فهیم شیټ کې وو دې باندې مو کلیک کړی فهیم مو ولیکه دا به کلوز هم کوي بیرته د نور په شیټ باندې رایټ کلیک کوو ویو کوډ ته راځو په دې کې د جنرل په ځای ورک شیټ انتخابو سلیکشن چینج کې کلیک کوو اکټیویټ انتخابو دې کې لیکو کال نور دا مو کلیک او کلوز به کړو اوس راځو موږ دلته ریکارډ اچو فرض مثال دلته چې د پرنټر خاص پرنټر یې خرڅ که مثال په 4500 چا خرڅ که فهیم خرڅ که تاسې د فهیم شیټ وګورئ اتومات د پرنټر ریکارډ چې دی پرنټر یې په 4500 خرڅ کړی فهیم خرڅ کړی ماسټر شیټ ته راځئ بیا دې کې لیکئ مثال د چې دا ریم خرڅ که ریم یې خرڅ که په 510 روپۍ چا خرڅ که نور خرڅ که د نور شیټ وګورئ ریم یې خرڅ کړی په 510 نور همدارنګه فرض مثال دل چې د ال سی ډي بل خرڅه کړې ده ال سی ډي خرڅه کړې ده په 4900 روپۍ چا خرڅه کړې ال سی ډي دا نور خرڅه کړه د نور شیټ وګورئ ال سی ډي چې ده په 900 4900 خرڅه کړې ده نور خرڅه کړې ده همدارنګه فرض مثال د چې د سپیکر یې خرڅ کړی دی په څو په 450 روپۍ چا خرڅ که فهیم خرڅ که تاسې وګورئ د فهیم شیټ ته اتومات چې دغه ریکارډ راغی یعنی تاسې سره که چیرته کارمندان زیات وي تاسې په هماغه اندازه زیات شیټونه ورته واخلئ په هماغه اندازه زیات میکروب ورته جوړوئ نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د ماسټر شیټ نه نورو شیټونو ته ډیټا ولیږو یا انتقال کړو نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او په موضوع باندې پوه شوي یاستئ نو ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ مننه